سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. د هېواد د وسلوال پوځ لوی درسیز قاري فصیح الدین فطرت د یو رسمي سفر په ترڅ کې د دوحې نړیوال دفاعي نندارتون کې د ګډون په موخه د قطر هېواد پلازمینې دوحې ته ولاړ. درباري ملا او د پاکستان د عالمانو شورا مشر طاهر محمود اشرفي وایي د امریکا د ولسمشر لخوا د غزې لپاره وړاندې شوي بوټ کې پاکستان ته بلنه ورکول د اسلام آباد لپاره لویه بریا ده. ډونالډ ټرمپ د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ته د غزې د سولې بوټ کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طاهر محمود اشرفي په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د فلسطین وړاندې شوي بوټ کې د ګډون لپاره پاکستان ته بلنه یوه لویه بریا ده او د د پاکستان نړیوال وقار او شخصیت نړۍ ته زیات کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې د امریکا ولسمشر دغه هېواد لومړي وزیر ته په بوټ کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د ډونالډ ټرمپ د پلان له مخې غزې ته بهرني سرتیري استول کیږي چې پکې د حماس بې وسلې کولو مسؤلیت هم لري. ټرمپ آریانا سعید ته ویلي موږ ته زموږ ملي ګټې مهمې دي. ډونالډ ټرمپ د افغان هنرمند او د دفاع بنسټ ایښودونکي آریانا سعید لیک ته په خپل ځواب کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ اساسي تګلارې روښانه کړي دي، خو د افغانستان د ښځو د خراب بشري وضعیت په اړه څرګند دریځ نه دی نیولی. ټرمپ په خپل لیک کې ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ واک به یوازې د امریکا د ملي ګټو د خوندي کولو او د امریکایي وګړو د ساتنې لپاره کاروي. هغه لیکلي زه ژمن یم چې د امریکا لپاره د امنیت، سوکالۍ او سولې او نوی زرین پړاو رامنځته کړم. که څه هم آریانا سعید او د هغې بنسټ په خپل لیک کې د افغانستان د ښځو پر حقونو، محدودیتونو او روانو ستونزو تمرکز کړی و، خو د ټرمپ په ځواب کې د دغو اندېښنو په تړاو کومه ځانګړې یادونه نه ده شوې. پاکستان کې بزګران د مالټو او کچالو سږنیو حاصلاتو پلور ته حیران دي. بي بي سي په یوه څېړنیز ریپورټ کې موندلې چې دغه هېواد کې سږ د مالټو او کچالیو یا الوګانو حاصلات د پام وړ ښه و، خو د صادراتو نشتوالي له کبله بزګران چې لوی اکثریت پنجاب کې دي له سختو مالي زیانونو سره مخ کړي. د میوو او سبزیو سوداګر او کاروباریان د دغه زیاني او لوی دلیل افغانستان سره بندې لارې بولي چې ورسره پاکستان کې د دغو حاصلاتو بیه خورا ټیټې شوي دي. د پاکستان مالټې او کچالو یعنې پټاټې نه یوازې افغانستان ته صادرېدل بلکې په یوه زیات اندازه د افغانستان له لارې د مرکزي اسیا هېوادونو ته هم رسېدل. افغانستان او مرکزي اسیا هېوادونه د پاکستان د کرنیزو حاصلاتو په ځانګړي ډول د کچالو او مالټو له سترو مارکیټونو شمیرل کیږي، خو له تېرو شاوخوا 4 میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې لارې بندې دي چې ورسره ټوله سوداګري په ټپه ولاړه ده. مرکزي اسیا ته د مالټو، کچالو او نورو حاصلاتو د رسولو یو بدیله لار ایران بلل کیږي، خو پاکستاني سوداګر وایي چې دا لاره د افغانستان پرتله ډیره اوږده او ګرانه ده. اسرائیلو د ایران پر ضد له ټرمپ څخه د محدودې حملې پر ځای پراخه جګړه غوښتې. د اسرائیلو دولتي چینل کان راپور وکړی چې تل ابیب د محدودو بریدونو پر ځای غواړي امریکا د ایران پر ضد د یوې اوږدمهالې او پراخې پوځي جګړې لپاره چمتووالی ونیسي. د راپور له مخې اسرائیلي چارواکي باور لري چې ډونالډ ټرمپ لا هم د پوځي اقدام انتخاب له پامه نه دی غورځولی، خو وروستۍ پریکړه به د تهران سره د خبرو او د احتمالي عملیاتو له موخو سره تړلې وي. اسرائیلي پوځي چارواکي وایي که هدف د ایران د نظام بشپړه ړنګونه وي نو د سیمې اوسنی امریکایي پوځي حضور بسنه نه کوي. هم مهاله امریکایي او بهرنیو سرچینو تایید کړي چې د برید احتمال لا هم پر میز دی. د پی ټي ایم 5 غړي له څه باندې 2 میاشتو وروسته د پاکستان له بندخونو آزاد شول. د پاکستان ژغورنې غورځنګ مشر وایي د دغه غورځنګ له لوري د نومبر د 12مې له جرګې وروسته یو شمېر کسان د پاکستان پوځ له لوري بندیان او له شاوخوا 20 ورځو وروسته 15 کسان خوشي شول. په همدې نیټه د پښتون ژغورنې 2 نور غړي نور الله ترین او حنیف پښتین هم نیول شوي او لا هم بندیان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د یکشنبې په ماښام په خپله فیسبوک پاڼه ویلي د جرګې د نومبر له 12مې څخه له درکه ملګري شاوخوا 20 ورځو د ظلم، جبر او تشدد تر تېرېدو وروسته 15 کسان خوشي کړل شول، خو نور الله ترین او حنیف پښتین لا هم د پاکستان پوځ له لوري په غیر قانوني او ظالمانه جبري بند کې ساتل شوي دي. منظور پښتین زیاتوي د نن ورځې په اوږدو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ 15 غړي هر یو عدنان، حبیب، ګوهر، فرمان او عرفان خوشي شوي او د هغوی د بند موده مرګونې ازموینه بللې او په وینا هغوی د ملت په خاطر د بند دغه موده په صبر، زغم او ملي جذبې سره تیره کړې ده.
روسیه او اروپا نشي کولای له امریکا سره د ګرینلند د یوځای کېدو مخه ونیسي. د پانګونې او اقتصادي همکارۍ په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی کریل دیمیتریف وایي چې امریکا به ګرینلند ترلاسه کړي. د پوتین استازی په دې باور دی چې اروپا به فشار ته تسلیم شي او ګرینلند به د امریکا تر کنټرول لاندې راشي. کریل دیمیتریف د ولادیمیر پوتین له نږدې کسانو څخه دی او د امریکا له استازو سره د روسیې او اوکراین د سولې په څو خبرو اترو کې د هغه استازیتوب کړی دی. دیمیتریف له 2022 کال راهیسې د امریکا د بندیزونو په نوملړ کې شامل دی، سره له دې چې هغه د 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې میامي ته ولاړ او د ټرمپ له ځانګړي استازي سټیو ویتکاف او د امریکا د ولسمشر زوم جرد کوشنر سره خبرې وکړې. امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي و د ټرمپ حکومت د ځانګړي معافیت په ورکولو سره هغه ته اجازه ورکړې چې امریکا ته سفر وکړي. د ګرینلند په اړه د پوتین د استازي څرګندونې داسې مهال دي چې اروپایي مشرانو د یادې مسلې سره خپل مخالفت څرګند کړی. ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې امریکا د خپل ملي امنیت لپاره ګرینلند ته اړتیا لري او باید هغه ترلاسه کړي. پزشکیان وایي د ایران د خلکو د سختیو اصلي لامل د امریکا بندیزونه دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې که د ایران د خلکو په ژوند کې سختۍ او اقتصادي تنګسي موجوده دي نو د دې تر ټولو مهم لامل د امریکا د دولت او د هغه د متحدینو پخوانۍ دښمني او غیر انساني بندیزونه دي. پزشکیان په ایکس خواله رسنۍ کې په یو خپور کړي پیغام کې ټینګار کړی چې د ایران ولس له کلونو راهیسې د بهرنۍ فشارونو او بندیزونو تر اغېز لاندې ژوند کوي او دغه وضعیت د خلکو پر معیشت او اقتصاد مستقیمه منفي اغیزه کړې ده. د ایران ولسمشر همدارنګه خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد د مشرتابه پر وړاندې هر ډول تعرض او ګواښ د ایران له ملت سره د بشپړې جګړې په معنا دی. نوموړي زیاته کړې چې ایران به د خپلو ملي ګټو خپلواکۍ او د خلکو د حقونو د دفاع لپاره له هیڅ راز هڅو دریغ ونه کړي. پاکستاني رسنیو راپور وکړ چې د پاکستان د کراچۍ ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې د ولګېدنې له امله 6 تنه مړه، 20 نور ټپیان او 15 تنه لا درکه شوي دي. پاکستاني رسنیو ویلي دغه ولګېدنه پرون د ګل پلازا په نوم له ګڼې ګوڼې ډک یو سوداګریز مرکز کې رامنځته شوه چې 24 ساعته دوام وکړ. د راپور له مخې د اور د ډیر شدت له امله د ودانۍ یوه برخه الوېدلې او د ژغورنې هڅې ستونزمنې کړې وې. یا سوداګریز مرکز چې شاوخوا 1200 هټۍ پکې وي نږدې ټولې سوځېدلې دي. امریکا اسرائیلو ته 3F-15 جنگي الوتکې ورکړي. د اسرائیلو پوځ د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د لاکهیډ مارکیټ شرکت 3F-15 جنگي الوتکې د ناواتیم هوایي اډې ته ښکته شوي دي. اسرائیل ټایمز اف ورځپاڼې راپور وکړ چې دغه اقدام د اسرائیلو د غوښتنې له مخې شوی او د ایران له روان کړکېچ سره هیڅ تړاو نه لري.